ننګرهار ته د ژمي په راتلو سره د سیلانیانو د راتګ بهیر ګړندی شوی. ننګرهار باختر اژانس د راپور له مخې د دغه ولایت بیلابیلو سیمو ته د هوا په سړېدو سره د سیلانیانو راتګ ډیر شوی دی. خدای مې د غاړه نه بندوي. پس له 10 کالو یا 15 کالو نه زه راغلی یم. ډېر آبادي ډېر تغییرات پکې راغلی ده. شکر د فضل د خدای آبادیګانې ډېر شوی. خلک هم خوشحاله دي. دغه سیلانیان خوښي څرګندوي چې د ډاډمن امنیت په شتون سره کولی شي د سیاحت په موخه مختلفو ځایونو ته سفرونه وکړي. حاجي عبدالوهاب د بغلان د ولایت او زه راغلی یم ننګرهار ته چکر ته او ډېر د امن فضا د ډېر امن دی په افغانستان کې موږ ډېر خوشحاله یو. خدای دې دا حکومت آخر ته آخر قایم و دایم ولري. امن د هیڅ شی نه غلسته نه شکسته نه هیڅ شی نشته. دا ملک داسې خدای آباد کړي، الله پاک دې نور هم جوړ کړي، انشاءالله جوړ دی، نور خدای نور هم جوړ کړي. ډېر د خوشحالي مقام دی دا چې موږ ملک کې د جنګونو او جنجالونو ورک سو، امن راغی او خدای خوشحاله وي. په ننګرهار په بازار کې من ډېر آزاد شپې ګرځي، که د ورځې ګرځي پوښتنه نشته د کومه خوا راغلی چېرته ځې. په ورته مهال د جوزجان اوسیدونکي صلاح الدین او د لغمان ولایت هستوګن محمد یوسف هم خوښ دي چې د دغه ولایت تاریخي سیمو نندارې کوي او د شته منظرو له لیدنو خوند اخلي. د مسؤلینو په وینا له 100,000 ډیرو سیلانیانو په دغه ژمي کې تر اوسه د ننګرهار له بیلابیلو سیاحتي او تاریخي سیمو څخه لیدنې کړي. د تیر کال په پرتله باندې ننګرهار ته 10 سلنه زیات سیلانیان راغلي. دغه سیلانیانو د ننګرهار د مشهورو ځایونو لکه بټي سوه، همدارنګه د لالپوره سوه، کامه سوله، درونټه سوله او همدارنګه توره بوړه چې د دوو جهادونو کوربتوب یې کړی د مملي تاریخي ځای، همدارنګه زموږ د صخرو ولسوالۍ اړوند چې کوم هلته پخوانۍ مصروفي دي یا تاریخي او لرغونې سیمې دي، دغه ځایونه یې لیدنه کړې ده او تر اوسه پورې دغه لړۍ لا دوام لري. د دوی په خبره هڅې کوي چې د سیاحت لپاره نورې د اړتیا وړ اسانتیاوې هم سیلانیانو ته برابرې کړي، څو کورني او بهرني سیلانیان وشي کولی په ډاډمنه فضا کې د ننګرهار ښکلې او تاریخي سیمې ننداره کړي.